24 اسد در ولسوالی خاک جبار ولایت کابل طی مراسم ویژه‌ای گرامی داشت شد. در این مراسم شمار زیادی از باشندگان محل، بزرگان قومی و مسئولان حکومتی حضور داشتند و 24 اسد را با خوشحالی تجلیل کردند. سخنرانان این مراسم گفتند که افغانستان در 5 سال گذشته پیشرفت‌های قابل توجهی داشته، امنیت سراسری تأمین شده و شهروندان کشور در یک فضای امن، آرام و با رفاه زندگی می‌کنند. آنان همچنین تأکید کردند که برای پیشرفت بیشتر کشور و رشد اقتصادی باید تلاش‌های مشترک ادامه یابد. تو ختمون که د اشغالی قهرمان بیرغ زمون ګرمان بیرغ دغه سپین بیرغ د قیادت لاندې الله پاک د امریکا اشغال ختم. د سپین بیرغ د برکته کفري نظام لاړ، د الله پاک نظام اسلامی شرعي نظام دا الله پاک په ځمکه باندې حاکم. دا د کوم بیرغ د قیادت لاندې؟ د سپین بیرغ د قیادت لاندې. نن موږ او تاسو په 15مه کلیزه کې راټول شوي. هغه کلیزه چې د موږ او تاسو د استقلال او د ازادۍ 15م کال، هغه کلیزه چې د موږ او تاسو د الله د نظام د اسلامي او شرعي نظام 15م کال د چې د الله په ځمکه باندې حاکم ده. دا وړوکی کار د غټ کار دا ډېره لویه لاسته راوړنه ده. د دې بیرغ د قیادت لاندې په افغانستان کې امن او امان ده. ځوانان محفوظ دي، سپین ږیري محفوظ دي، زنانه محفوظ دي، چا په کورونو چاپې نسته، بمبارونه نسته. هغه جازونه، هغه تیارې چې موږ په افغانستان کې درلودلې، دقسې د خوښۍ او مراسم یې بمبارول. نن همغه تیارې په دې ولس باندې ګلونه راشینه. شرکت کنندگان در مراسم 24 اسد گفتند که برای تقویت بیشتر امنیت، پیشرفت و رفاه کشور به تلاش‌های خود ادامه خواهند داد. په خپل قراګانو کې دننه دوی د مجاهدینو وویریدل او وتښتېدل. دا وشول کنه، دا د الله وعده وا او د الله جل جلاله نصرت او د مجاهدینو په الله باندې ایمان وو، د الله په نصرت ایمان وو او الله جل جلاله دوی ته د خپل ایمان مطابق فتح ور نصیب کړه. امریکا راغله، افغانستان اشغال کړ، دلته په کورونو چاپې، دلته په ودونو چاپې، ودونه بمباریدل، خیراتونه بمباریدل، خپل بچي د خپل مور په مخ کې وژل، خپل بچي خپل میړونه د ښځو په مخ کې شهیدانېدل، خپل پلرونه د خپلو بچیو په مخ کې شهیدانېدل. دا یو مجاهد چې تا په کور کې شهیدوو، دا تا په سنګر کې نسو شهید کوئ، تا په دې غره کې نسو شهید کوئ. څه ضرورت و چې ته ورتلې دغه په کور دې چاپه وهله، هغه د خپلو بچیو، د خپلې مور، د خپلې ښځې په مخ کې په شهادت رسول. افغانستان مبارک شه، طالبان او باران، طالبان او باران، کوچان ژوند خړې کېږدی په بیابان او باران، بیابان او باران. ډېر مې خوښېږي پسرلی کډې او خان او باران. خاک جبار یکی از ولسوالی‌های ولایت کابل است که در جنوب شرق این ولایت موقعیت دارد. این ولسوالی دارای مناطق کوهستانی، دره‌های سرسبز و چشمه‌های آب پاک است که بر زیبایی‌های طبیعی این منطقه افزوده است. بیشتر باشندگان خاک جبار مصروف زراعت و باغداری هستند و بخش مهمی از درآمد مردم این منطقه از همین راه تامین می‌شود.